او دا ډیره عزتمنده میاشت ده. قرآن کې الله تعالی فرمایي تاسو له مې روجې درکړي کما کتب علی الذین من قبلکم. روجې مخکې هم وي، مخکې روجې وي، خو مخکې ایام بیز 3 روجې وي او د محرم 10 ورځ روجه وه. نو بیا هغه روجې ختم شوې. بیا یوه مسله بله وه چې د چا به وس کېدو روجه به یې نیوله، د چا به نه کېده نه به یې نیوله. هغه خبره هم ختمه شوه، روجه عامه شوله. بیا یو مسله بله وه، روجه به چا ونیوله او ماښام به د روجه ماتي څه نه و، دی به اوده شو ستړی به و، نو پښیماني یې پکې نه و. سمدست به روجه به شروع شوله، ستا اختیار به نه و، د رب حکم د رب فیصله وه.